السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د 11 ټولګي د اوسني نصاب د افغانستان د لومړي فصل د 14 صفحې د تمرین حل وړاندې کړم چې دا فصل د مخروطي مقاطع تر عنوان لاندې دی. نو په دې تمرین کې لومړی سوال داسې وایي که چیرې د دغو بیضویانو چې کومه معادلې دلته ورکړل شوي دي د دغو بیضویانو د محراقونو او د رأسونو مختصات او د اوږد او لنډ قطرونو اوږدوالی یې په لاس راوړئ. نو معادلې راکړل شوي دي. تر ټولو لومړی باید زه د تاسو توجه د هغې بیضوي معادلې ته راوګرځوم چې د هغې مرکز په د ایکس وای د محور په مرکز کې نه وي. ګوره موږ په تیرو ویډیوګانو کې داسې بیضویګانې ولوستلې چې د کومو مرکزونو په محور په د ایکس وای محورونو په مرکز کې وي او د دې تر شاوخوا داسې موقعیت لري. په دې تمرینونو کې هغه بیضویان تر نظر لاندې نیسو چې د کومو مرکزونه یو اختیاري نقطه وي، هر چیرته کیدلی شي. نو لومړی عمومي شکل غواړم تاسو ته وړاندې کړم د دغو بیضوي منحنیانو معادلې چې مرکزونه اختیاري نقطې وي د هغو عمومي شکل په دې ډول ده چې لیکو x منفي h ټول مربع پر دا مربع ده وبخئ پر a مربع جمع y منفي k ټول مربع پر b مربع مساوي کیږي له یو سره. اوس x h او k او a b څه شی دي په دې کې؟ h کاما k دا هغه نقطه ده چې د مرکز په نامه یادیږي، یعنی دا د دغه نقطې مختصات دي د بیضوي د مرکز. اوس راځو د خپله د اصلي معادلې شکل ته چې هغه دا ده په ای برخه کې x جمع 3 کل مربع پر 2 جمع y منفي 1 کل مربع پر 9 مساوي کیږي له یو سره. نو که چیرې دا ولیکو x جمع 3 کل مربع پر 2 جمع y منفي 1 کل مربع پر 2 پر 9 وبخئ مساوي کیږي له یو سره. h او k ګوره عمومي شکل سره یې مقایسه کړو نو h موږ ته لاسته راځي څه شی؟ منفي 3 ځکه دا x منفي h ده، نو دلته موږ x مثبت 3 لرو. نو که چیرې منفي شکل ته یې لیکو بیا باید 3 ته یو بل منفي مو ورکړو تر څو منفي په منفي کې ضرب شوی ده بیرته یې مثبت لاسته راکړی ده که نه. او همدارنګه y منفي 1 نه موږ ته لاسته راځي چې k باید 1 وي. له موږ نه څه غوښتل شوي دي په دې کې؟ لومړي شي ته چې زه تاسو توجه غواړم راګرځوم، اولنی باید موږ د A او د B قیمتونه اوس مقایسه کړو. دلته د A قیمت سیده مثبت منفي جذر د 2 راوځي ځکه په مخرج کې موږ A مربع لرو. نو دلته چې 2 وي د A قیمت به مثبت منفي جذر د 2 وي، همدارنګه د B قیمت به مثبت منفي 3 وي. نو دلته موږ لرو له دغو دواړو نه مقایسې نه چې جذر د 2 ګوره له B نه وړکای ده چې هغه 3 ده. نو له دغه حالت نه داسې موږ ته څرګندېږي چې کله A له B نه وړکی شي د دې مطلب دا ده چې د موږ په دغه بیضوي منحني چې ده هغه د هغې محراقي محور چې ده هغه د وای له محور سره موازي ده، یعنې داسې ولاړه په یو ولاړ شکل بیضوي لرو، داسې پرته بیضوي نه لرو. نو کله چې دا حالت وي بیا موږ دلته دغه دوه جدولونه چې د فصل د همدغه لومړي فصل په هغه کې تشریحات ورکړل شوي دي چې کله محراقي محور له x سره موازي وي بیا د هغه مختصات په دغو فارمولو لاسته راځي، او که چیرې له y سره موازي وي لکه دا اوسني شکل کې بیا په دغو فارمولو لاسته راځي. نو لمونږ نه په دې کې د رأسونو د محراقونو مختصات غوښتل شوي دي. د محراقونو مختصات په f او f داش باندې ورکړل شوي دي په دې کې. نو په دې کې د f فارمولا ده چې f مساوي کیږي له دا محراقونه دي که نه h کاما k منفي 3 منفي c مساوي کیږي. اوس a ګوره لرو، b لرو، c څنګه لاسته راوړو؟ h هم لرو، k هم لرو. موږ درلودل تیر فصل نه دا فارمولا وه چې c
مساوي کیږي له جذر د A مربع منفي B مربع. لیکن دلته چون B له A نه غټ ده دلته باید B مربع منفي A مربع مساوي شي له C سره کنه. نو 9 منفي 2 دا به مساوي شي له جذر د 7 سره. ښه اوس هیچ مونږ لرو هغه منفي 3 ده. نو د F یعنی د یو محراق مختصات شول منفي 3 کاما K منفي C K یو ده یو منفي C دا خو مثبت منفي ده دا جذر د 7 کنه. نو یو منفي جذر د 7 او همدارنګه F داش چې دا بل محراق ده هغه به وي H کاما K جمع C. نو دا به مساوي شي له منفي 3 کاما یو جمع جذر د 7. او همدارنګه د رأسونو مختصات چې دي هغه A ده. A به داسې ورکړل شوي دي چې H کاما K جمع A. نو دا به مساوي شي له H مونږ لرو چې هغه منفي 3 ده منفي 3 کاما K یو ده یو جمع جذر د 2 چې هغه A ده او هم وړکۍ A البته. او A داش چې دا کومه راکړل شوې ده هغه په دې شکل ده چې H کاما K منفي A. نو دا به شي منفي 3 کاما یو منفي جذر د 2. او همدارنګه اوس دا د دوه نورو رأسونو مختصات چې هغه ورکړل شوي په واسطه د B مساوي کیږي له H منفي B کاما K مساوي کیږي له H مونږ لرو هغه منفي 3 ده منفي 3 منفي B لرو 3 کاما K څو ده یو او همدارنګه B داش دا ورکړل شوی ده د H جمع B کاما K په واسطه باندې. ګوره دغه فارمولې زه له خېټې نه وایم دا ټولې په هغې کې شته په کتاب کې. صرف د تاسو لپاره دغه تکلیف ضرورت ده چې د کتاب فصل لږ ذره دقیق ووایي او دغه فارمولې څنګه په سوالونو کې په تمرینونو کې هغه کوي پیاده کوي. نو H جمع H منفي 3 ده جمع B 3 ده منفي 3 جمع 3 کاما یو. نو ګوره دغه نه به موږ ته منفي 6 کاما یو لاسته راشي او له دې بل B نه به موږ ته 0 کاما یو لاسته راشي. نو دا یې مختصات شو. اوس د اوږد او د لنډو قطرونو اوږدوالی به د دې څنګه لاسته راوړو هغه به په دې ډول لاسته راوړو چې اوږد قطر ګوره د A او د A داش ترمنځ فاصله یې باید کنه. نو A او A داش فاصله به پیدا کوي هماغه فارموله یوز کوو لکه په اول فصل کې چې استفاده کړې وه د A هغه هم لرو مختصات او د A داش مختصات هم لرو منفي 3 منفي 3 چې دا به شي 0 کل مربع جمع یو منفي 2 یو منفي جذر د 2 منفي یو منفي جذر د 2 کل مربع. نو دلته اوس څه لاسته راځي دې نه به موږ ته 0 لاسته راشي دلته به وبخي دا مثبت یو بل منفي یو سره خلاص شي دا به 0 مربع شي دا به مساوي شي له 2 جذر د 2 کل مربع. نو د دې اوږدوالی به شي 2 جذر د 2 او همدارنګه د B داش فاصله هم پیدا کولی شو اسانه ځکه دواړه نقطې لرو هغه منفي 6 یو او 0 او یو دا اوس هم پیدا کړلې. نو هغه داسې پیدا کیږي چې 0 منفي 6 کل مربع او جمع یو منفي یو کل مربع. نو دا به شي مثبت 6 مربع کل مربع او دا به شي 0 نو دا به شي 6. نو له دې نه اوس موږ تاسو ته معلومات کیږي چې اصل کې د دې اوږده قطر اوږدوالی B داش ته ځکه دغه والیو له دې نه غټه ده. نو دا اوږد
قطر شو او دا لنډ قطر شو. صحیح شو. اوس موږ نه همدغه دی. اوس دا دویمه معادله یې په داسې شکل بیا راکړې ده چې هغه بي پارت ده. هغه یې په داسې شکل راکړې ده چې دغه معادله چې x مربع جمع 2y مربع جمع 4x منفي 12y جمع 20 مساوي کېږي له 0 سره. x مربع جمع 2y مربع جمع 4x منفي 12y جمع 20 مساوي کېږي له 0 سره. دې ته یو طریقه استفاده کوو چې د مربع د تکمیلولو طریقه ده. نو که چیرې موږ متوجه شو ګوره داسې لیکلی شو x مربع جمع 4x زه به دلته لږ فاصله پرېږدم بیا 2y مربع منفي 12y بیا به لږ فاصله پرېږدم او جمع 20 به دلته ولیکم مساوي کېږي له 0 سره. ګوره ما هېڅ تغییر نه ده راوستلی په معادله کې 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هماغه 5 ټرمه هلته هم دي 5 ټرمه مې دې کې هم لیکلي دي خو دغه فاصلې مې د یو هدف لپاره پرېښودلې. دلته که چیرې زه غواړم دغه د x جمع یو عدد کل مربع په شکل باندې ولیکم نو دلته زه که چیرې جمع 2 مربع منفي 2 مربع ولیکم ګوره ما د هغه کې هېڅ تغییر رانهوسته دغه کمیت کې مې هېڅ تغییر رانهوسته ځکه دا دواړه کنسلېدلی شي او موږ همغه اولنی قیمت پاتې کېدلی شي. او دلته که چیرې زه په دغه کې ولیکم چې دلته هم یو عدد اضافه کوم یو عدد کموم خو که چیرې دا 2 زه فاکتور کړم دلته به 6 پاتې شي که نه 6 ځکه دا 12 صحیح ده. او اوس y مربع منفي 6x لپاره که چیرې زه 3 مربع جمع کړم او بیا 3 مربع بیرته منفي کړم نو ما هېڅ تغییر رانهوسته په دې هغه کې دوه خو الریډي بیرون دي که نه. نو زه دغه کمیت زه د x جمع 2 کل مربع په شکل لیکلی سم او دلته منفي 2 مربع ګوره پاتې کېږي ځکه دا 2 مربع مې د تکمیل د مربع کې په کار واچول. منفي 2 مربع جمع 2 ضرب دغه صرف دغه شی زه د y منفي 3 کل مربع په حیث لیکلی شم بیا منفي 3 مربع هم دلته پاتې شو خو دا ټول ګوره په 2 کې ضرب شوی ده وینې دا دوه د قوس نه بیرون ده جمع 20 مساوي کېږي له 0 سره. اوس دلته څه شی کولی شو ګوره دا لیکلی شو د x جمع 2 کل مربع په شکل باندې بیا جمع 2 ضرب y منفي 3 کل مربع. اوس که چیرې دا 2 له دې سره هم د ضرب په حالت کې ولیکل خو په دې کې باید ضرب شي په دې 3 مربع کې. اول خو دلته منفي 2 مربع پاتې ده بیا په دې کې چې ضرب شي نو دا به شي منفي 18 بیا جمع 20 مساوي کېږي له 0 سره. اوس څه کولی شو چې دا به شي x جمع 2 کل مربع جمع 2 ضرب y منفي 3 کل مربع دا به شي منفي 4 منفي 18 جمع 20 چې کېږي مثبت منفي 2 چې د معادلې بلې خواته واړوي دا به شي مثبت 2. نو اوس اطراف د معادلې په 2 باندې چې تقسیم کو موږ ته داسې معادله لاسته راځي چې x جمع 2 کل مربع پر 2 جمع y منفي 3 کل مربع پر دا 2 به له 2 سره تقسیم خلاص شي چې تقسیم کو خو زه به دلته یا ولیکم برای احتیاط که نه د وضاحت لپاره دا به مساوي شي له یو سره. دې ته که چیرې اوس وګورئ دا د بیضوي ګوره عمومي شکل یې اختیار کړ د بیضوي د معادلې عمومي شکل یې اختیار کړ هغه داسې شکل چې x منفي h کل مربع پر a مربع جمع y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي کېږي له یو سره. اوس ګورئ h زمونږه مساوي کېږي له منفي 2 سره او k زمونږه مساوي کېږي له 3 سره او a زمونږه مساوي کېږي له جذر د 2 سره مثبت منفي جذر د 2 سره او b مساوي کېږي له مثبت منفي 1 سره او همدارنګه c مونږ لرو چې هغه باید مساوي شي له a مربع منفي b مربع سره چې هغه به شي 2 منفي 1 نو دا c به مساوي شي له مثبت منفي 1 سره. اوس له دغو نه مونږ بیا هم لیدلی شو ګوره د a قیمت له b نه غټ ده جذر د 2 1.4 څو راځي نو له 1 نه غټ ده نو له دې نه مونږ ویلی شو چې
دغه محراقي محور د دغه بیضوي چې کوم ده هغه په له اکس محور سره موازي ده. نو له اکس محور سره چې موازي ده په دې حالت کې موږ خپل هغه جدول کې کوم فرمولونه چې دي د فصل په طول کې چې ورکړي دي چې له کومو نه موږ مختصات پیدا کولی شو هغه دغه دي. ګوره کله چې د محراقي محور له اکس محور سره موازي وي نو دغه مختصات دي په دغه فرموله یې ورکړل شوي دي. نو همدغه فرمولونه موږ په کار وړو. ا پیدا کوو. ا مساوي کیږي له h جمع a کاما k سره. نو h لرو منفي 2 جمع جذر د 2 کاما 3. نو دا به شي او دا د دې نقطې مختصات شو. a داش چې ده هغه ده h منفي a کاما k. نو مساوي کیږي له منفي 2 منفي جذر د 2 کاما 3 سره. اوس b مساوي کیږي له h کاما k جمع b مساوي کیږي له h موږ لرو منفي 2 کاما k 3 ده 3 جمع b یو ده 3 جمع یو چې دا به مساوي شي له منفي 2 کاما 4 سره. او همدارنګه b داش ده چې هغه ده h کاما k منفي b. نو دا موږ لرو چې منفي 2 کاما 3 منفي یو چې دا د منفي 2 کاما 3 کاما 2 وبخئ. او f ده f موږ لرو چې هغه د h منفي c کاما k مساوي کیږي له h منفي c h موږ لرو چې هغه منفي 2 ده منفي 2 منفي یو کاما k 3 ده چې دا به مساوي کیږي له منفي 3 کاما 3 سره. او f داش چې ده کوم هغه h جمع c کاما k ده. نو دا به مساوي شي له منفي 2 جمع یو کاما 3 سره. او هغه مساوي کیږي له منفي یو کاما 3 سره. اوس موږ محراقونو مختصات هم پیدا کړل د رأسونو مختصات هم پیدا کړل. اوس صرف نیکست سټپ چې کوم پاتې ده هغه موږ a داش b داش باید پیدا کړو. a داش باید پیدا کړو. a داش باید وي جذر دی نقطې لرو. ګوره چې هغه دی منفي 2 جمع جذر دی 2 او کاما 3 منفي 2 جمع جذر دی 2 منفي 2 منفي جذر دی 2 دا ټول مربع. او دا وای محورونه خو هغه کیږي اختصاریږي منفي 3 منفي 3 کل مربع کیږي. نو دا به شي څه شی جذر دی منفي 2 او مثبت 2 به خلاص شي سره او 2 ضرب جذر دی 2 کل مربع به شي. نو له دې نه به دا 2 بل دی 2 سره خلاص شي 2 ضرب جذر دی 2 به شي یا اوږدوالی د هغه. او بی داش چې کوم ده بی داش به داسې پیدا کیږي چې هغه به دغه دوه نقطو نه پیدا کیږي لکه دلته هم چې پیدا کړلې. ګوره بی داش هم پیدا کړل چې هغه منفي 2 کاما 4 منفي 2 کاما 2 ده. دا به شي جذر دی منفي 2 منفي 2 او بیا 4 منفي 2 جمع 4 منفي 2 کل مربع. نو له دې نه معلومیږي دا خو به خلاص شي دا خو به اختصار شي جذر دی 4 نه چې 2 لاړ شي 2 مربع مساوي کیږي له 2 سره. نو اوس ګوره 2 ضرب جذر دی 3 غټ ده. نو له دې نه معلومیږي چې دا دغه اوږد قطر ده او دغه لنډ قطر ده. نو دا شو د لومړي سوال حل. زه به د نورو 2 سوالونو حل په راتلونکو ویډیوګانو کې درته تشریح کوم. که چیرې تر اخره پورې مې د ویډیو کې غوږ نیولی وي یا ما اورېدلی وي هیر مو نه شي چې سبسکریپشن وکړئ ځکه چې که تاسو سبسکرایب شي بیا ماته معلومات کیږي چې لیدونکي ډیر دي او دغه زحمت او دغه تکلیف ارزش لري. او بله خبره دا ده چې بیا تاسو هم له سلسله واره ویډیوګانو نه محروم نه پاتې کیږئ ځکه زه هر هفته نوې ویډیوګانې چینل ته
خپرومه. مهرباني.